صدرو په کټ کې پرته ده او فریاد کوي، وای خدایا مړه شومه، خدایا هغه سړی خو چېرته د حوض و قوض راولي چې ډاکټر له خو مې بوځي که نه. ټوله ورځ په خوشو تشو پسې ګرځي، هډو غم ورسره نشته چې ښځه مې کټ کې ناروغه پرته ده. وای که نه سپوږمۍ لږې اوبه خو راکړه. لور له یې غږ ورکړو، بهر په لار کې نارې شوې، اکبر خان زنده باد، اکبر خان زنده باد. صدرو زور وې سپوږمۍ اوبه پرېږده، هله ورشه پلار به د همدې جلوس کې روان وي. غږ ورته وکړه. سپوږمۍ کوڅې ته منډه کړه او لږه شېبه پس خفه راغله. امي ما بابا جان ته غږ وکړو نو هغه زه سمه ورټلمه. صدرو غوسه کې وې خوار شي مور مې مري او ته خانانو ته لکۍ وهه دلا. فریاد کوي. سپوږمۍ ووې ما خو ورته ووې چې امي ډاکټر له بوځه، نو وی نه مري، زه به ماښام راځم. صدرو په رپېدلو شونډو ووې خدای خو دې دا جلسې د ده له مرګه پاتې کړي. ته ورشه کونډې به ورته وې که ستا څوک هلک کور وي چې ما له ډاکټر راولي، هله زر کوه. سپوږمۍ پړونی په سر کړو او بهر ووته. صدرو د ډېر وخت نه ناروغه وه، خو توري هم قسم کړی و چې نه به یې دارو له بوتله او نه به یې پیسې ورکولې. خو پیسې به یې له کومې ورکړې وي، هغه خو به ټوله ورځ د خان حجره کې د کټونو لنګې راښکلې، ګاډي به یې وینځل او نن سبا خو بیخي اوزګار نه و. ولې چې اکبر خان اوټونو ته ولاړو نو د خان په تنخوا نیولې نوکرانو نه هم زیات زور توري لګولی و. په هره کوڅه چوک او پټي کې به د خان صفتونه او نارې وې چې د توري خوله به پرې نه ستړې کېده. د توري 5 بچي وو خو په شته پلار کې یتیمانان وو. صدرو تکړه ښځه وه، څه په نول زول به یې بچي ساتل، یوه غوا وه په هغې د کور ټوله خرچه روانه وه، که یو خوا به یې ترې پۍ خرڅول نو بل خوا به یې سوټې تپلې او څپیا کې به یې خرڅولې او د کور ماته ګوډه به یې پکې پخپله کوله. خو د تېر کال 1.5 نه صدرو هم په فریادونو وه، کله به یې وې لاسونه مې خوږېږي او میږي پرې راځي، کله به یې وې سر را باندې ګرځي، تنده راته ډېره لګي، نظر مې هم کم شوی دی. خو مجال شته که توري کې زره غیرت راتلو. بس هر وخت به د خان حجره کې لاس په نامه ولاړو، نور رونه یې په مزدورو کې د خپلو روزګارونو مالکان شو. د بال بچ یې مزي دي او تورې هغسې تشپاڼې دی. تورې ماسخوتن ناوخته کور ته راغی، کټ ته اوچت وختو او ډوډۍ یې وغوښته. صدرو سر په لوپټک کلک تړلې بل کټ کې ناسته وه. غږ یې ورکړو، که تا سره وړي وو نو ما به پخ کړي وو. ټوله ورځ د زنده‌باد نارې خان لپاره ووهې او ډوډۍ زمانه غواړې. توري غوسه کې ووې ولې تا څه نه دي پخ کړي؟ صدرو فوراً ووې په ارام دروند خوږ کښېنه دغه ځای، د خان په حجره کې به دې خوړلې وه که نه؟ محنت مزدوري خو هسې هم تا نه کېږي. ستا نه خو به ښه وه چې د پلار په کور ناست وم نو دا غم خو به مې نه و که نه. بچو ته یې لاس ونیولو. ورونو کې مې دومره غیرت شته چې یو وخت ډوډۍ خو به یې په مړه خېټه راکوله، تا خو د لوږې ووژلو. د صدرو سترګو کې اوښکې راغلې، توري سره ښکته کړو. صدرو په غريو نیولې غږ بیا ووې او مرضونه مې لا پاتې وو. څو ورځې وشوې چې په کټ کې ناروغه پرته یم، مجال شته که د چا پام راګرځي چې دا ښځه ولې فریاد کوي. په داسې خاوند څه ډاکټر هم راله ګاونډی راوستو او هغه وی ښار ته لاړه شه ځان غټ ډاکټر ته وښایه چې د مرض د صحیح پته ولګي. وی ځواني دې ده چې علاج دې پوره وشي ګنې زیاته به شي. توري صدرو ته نیغ نیغ وکتل. صدرو مخ واړولو او بیا یې ووې ښار ته لاړه شه، ما له خاوند ډوډۍ نشي راکولی نو د ښار د ډاکټر پیسونه به څوک ورکوي او داروګان به راله څوک راوړي. تورې غلی شان کټ نه پاڅېدو، څادر یې په اوږه واچولو او کور نه بهر ووتو. سبا سحر د اکبر خان حجره د خلکو نه ډکه وه. هر کس بیرغ اوچت کړی و، چا پرې سرونه تړلي وو او د خان د زنده‌باد نارې به شیبه پس اوچتې شوې. تورې ناوخته راغلو او راتلو سره خان د حیا نه پاک کړو.
هلکه توریا دا چرته ورک وې؟ ته دې وخت ته وګوره، تا ته ما بېګا نه ویلې چې سهار وختي راشه، د ملک صاحب دې ځای ته به ځو. توري په بوټ تندي وې، خانجي زما کور والا ناروغه ده او خان یې خبره پرې کړه. بس پوه شوم. جیب ته یې لاس کړل. دا 200 روپۍ واخله او دعا کوه چې زه وټونه وګټم، نو اول به ستا د کور ودانې علاج کوم. ښه زه اوس ورشه دا ګاډې پاک ولامبوه، هله شابه ناوخته شو. توري په خوشحالۍ 200 روپۍ جیب کې کېښودې، بالټي یې واخیستلو، ګاډي اړخ ته روان شو. صدرو ته پته وه چې توري د 2 سړی هم نه دی. نو په ناروغه سټه د ورور کره لاړه او جړا پر یاد یې ورته وکړو. ورور ځان سره کړه او ښار ته یې غټ ډاکټر له بوتله. ماسخوتن چې توري ستړې ستومانه د خان د حجرې نه کور ته راغی، نو صدرو کټ کې ناسته وه او ژړل یې. توري د ژړا وجه وپوښتله، نو صدرو ووې نن مې ورور ښار ته ډاکټر له بوتلی. توري ووې نو دې کې د ژړا څه خبره ده؟ صدرو ووې ډاکټر ووې په سلګو شوه، ستا شوګر دی او هډوکو ته دې کوز شوی دی. د توري په تندي خوله راماته شوه. یوه شیبه غلي ولاړ و، بیا یې خپلو بچو ته وکتل خو هېڅ یې ونه ویل. صدرو بیا ووې خدای خبر چې تا کې به کله احساس پیدا کېږي. زه مرم، بچي دې د لږو تندو نه هلاک شو او ته یې چې د خانانو د زنده‌باد نارونه نه وزګارېږي. بیا په ژړا شوه، بچي هم ورسره په ژړا شو، ځان ته یې راغاړې باسل، بیل یې ښکل کړو، خو توري کې د خبرو کولو توان هم نه و. ورځې شپې همدغسې تېرېدې، د علاج نه کولو په وجه صدرو ورځ په ورځ دوړېده او تورې و چې د خان حجره یې نه پرېښوده. هر ځای به جلوسونو کې شامل او د خان د زنده‌باد نارې به یې وهلې. اخر هغه ورځ هم راغله چې خان وټونه وګټل او د ټولې ضلعې امینی شو. په دغه ورځ چې ماسخوتن تېر، تورې په خندا خوشحالۍ کور ته راغی، نو په کور د بوډنونکي خاموشۍ توره بلا ناسته وه. ماشومان بچي یې کوټه کې راټول او صدرو نه وه. توري د سپوږمۍ نه پوښتنه وکړه. هغې ووې په امي څه چل شوي و؟ نو کونډې ببو ګاډی راوغوښتو، هسپتال ته یې یوړه. توري زر ووې کوم هسپتال ته؟ سپوږمۍ د لاعلمۍ اظهار وکړو. تورې زر بهر لاړو، د کونډې ببو زامنو نه یې تپوس وکړو، خو هغوی ته هم څه درک نه و معلوم. د شپې ناوخته پورې تورې بهر دننه کېدو او یوه ګړۍ پرې د کال هم را تېرېده. یو ځل نیم د خان حجرې ته هم لاړو، خو خان د پاس کېدو په خوشحالۍ کې ډمې راوستې وې او دومره شراب یې څښلي وو چې هود کې نه و. نو تورې بیا مایوسه راستون شو. کله چې 2 بجې شوې، نو کوڅه کې د موټر غرار شو. توري خپیبلې منډه کړه او د کونډې ببو د ډبولو نه مخکې یې دروازه خلاصه کړې وه. کونډې ببو ورته په وینا شوه، توریا خدای خو دې په غوښو کارغان ماړه که، دا چرته ورک وې؟ توري چې صدرو نه لیده، نو تپوس یې وکړو ببو صدرو؟ ببو زر ووې پرېږده کیسې، وخت نشته، هله د صدرو پاکې جامې، کمبل او څه پیسې راواخله چې ځو شبه. هغه یې داخله کړه، سخته ده. توري په مایوسه انداز کې ووې ببو ما سره خو پیسې نشته. ببو ورته ښکته پورته وکتل، خو د ډېر حیرت له وجې یې هېڅ ونه ویل. خپل کور ته لاړه او لږ ساعت پس واپس راغله. توري ته یې ووې ما سره چې څه وې هغه مې راواخیستې، زه لاړم او سبا 10 بجو نه مخکې چې د 100 روپو سره حاضر یې ګني. د صدرو نه زړه صبر کړه. کونډه ببو موټر کې کېناسته، واپس ښار ته لاړه او تورې په توره شپه خپله کوڅه کې حیران او پریشان پاتې شو. سبا سهار وختي تورې د خان حجرې ته رسېدلی و، خو د هغه نه هم مخکې څو خوشاټاري راغلي وو. د ناظر نه معلومه شوه چې خان ټوله شپه رونه کړې، اوس اوده دی. تورې په انتظار کې کېناستو، خو وخت پرې چرته تېرېدو. خلک ډلې حجرې ته راتلل او لږ وخت کې حجره د خلکو نه ډکه شوه.
خان 11 بجې د خوبه پاڅېدو او 12 وروستو حجرې ته راووتو. خلک دومره ډېرو چې یو لاس ملا وهلو او مبارکي یې ورکولو نو بلها وخت پکې تېر و. تورې چې خان ته ورسېدو نو د لاس ملا وهلو سره یې ورته ووې خانجي زما کور والا هسپتال کې ده. خان پوزه چوڼې کړه مړه منحوسه دې ورځ ته وګوره او ستا دې خبرو ته څومره د خوشحالۍ موقع ده او ته یره خو. توري په ډېره عاجزۍ ووې خو خانجي زما پیسو ته ضرورت دی. خان ووې نو ما له خو لا پڼ نه دی راغلی ساده سړي پنډونه خو به چېرته میاشت 2 پس راځي. زه چې پڼ راشي تا ته به خبر درکړم. اخواشه ملک صاحب راغلو. خان توري له دیکه ورکړه او د ملک صاحب اړخ ته پرانسته غېږ ور روان شو. تورې بې عزته او کوسترګې د خان حجرې نه راووتو او نیغ کور ته راغی. غوا یې له موږي نه پرانسته او خرڅه یې کړه. جامې یې بدلې کړې. د مازدیګر بانګونو شروع څادر یې په اوږه واچولو او له کوره بهر ووتو. 2 ګامه مخکې نه وتلې چې د لارې سر ته یې امبولینس په نظر شو. تورې خپه نیولې شو. امبولینس راغی او د توري د کوڅې مخې ته ودرېد. کونډه ببو ترې په ژړا راکوزه شوه او په چغو چغو ژړا کې ووې وی توریا تباه شوې غرق شوې توریا کور دې وران شو. توري د صدرو مړ وجود باندې نظر وګرځولو. یوه شېبه یې ځان کلک کړو خو اخر یې د صبر بند مات شو. سترګو یې داري ووهلې او بې اختیاره یې له خولې نه ووتل اکبر خان مرد آباد اکبر خان مرد آباد.